د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پاکستان له لوري POR او ACC کارت لرونکو افغان کډوالو ته 3 میاشتنی ورکړل شوی مهلت د تیرې جون میاشتې پر 3 همدا 2 ورځې وړاندې پای ته ورسید. په داسې حال کې چې دغه ثبت شوي کډوال د خپلې راتلونکي په اړه په اندېښنه کې دي، پاکستان تازه د هغوی د سرنوشت په اړه څه نه دي ویلي. دغه راز د نه راجستر شوي کډوالو د اخراج دویمه مرحله هم روانه ده او هره ورځ ګڼې کورنۍ افغانستان ته اړول کیږي. د فشار د یوې وسیلې په توګه له افغان کډوالو څخه د استفادې په لړ کې د تیر کال په ساړه ژمي کې د پاکستان شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال په جبر ویستل. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.